د روسیې د فدراسیون شورا مرستیال وایي د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د لویدیځ له لوري شوي جنگي جنایتونه له پامه غورځولي، خو په وینا یې د یوه عادلانه او دوه ګوني چلند له مخې د سرپرست حکومت د مشرتابه او قاضي القضات نیول غواړي. مولا عبدالسلام حنفي د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون په خبري غونډه کې ویلي د روان کال له جون میاشتې راهیسې له 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران راستانه شوي او د ګڼو لومړنیو خدماتو سربیره ورته په 25 ولایتونو کې 15 ښارګوټي هم ځانګړي شوي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د اړوندو وزارتونو د مسؤلینو په ګډون د ایکو سازمان د 18 سرمشریزې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان هیوادونو له مشرانو سره د مطرح شویو موضوعاتو د تعقیب په موخه غونډه وشوه. د امنیتي او تصفیوي چارو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکو افغانانو ته د امنیتي ځواکونو د خدماتو پر څرنګوالي خبرې شوې دي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د وضعیت ارزونې په موخه غزنی ولایت ته سفر کړی او له ملکي او نظامی مسؤلینو سره کتنه کې د هغوی ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې اورېدلې او د حال ډاډ ورکړی. راپورونه وایي د حماس غورځنګ جنګیالیو له پرون راهیسې د غزې په جبالیا او خان یونس سیمو کې پر اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي او د پوځي وسایلو او ټانګونو د تخریب سربیره یو اسرائیلي عسکر هم وژلی. او وروستی خبر دا چې اوکراین وایي روسیې یو ځل بیا تېره شپه په پلازمینه کیف د توغندیو او چاودېدونکو ډرون الوتکو پر مټ پراخ هوایي بریدونه کړي چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.